ورځې تاسو ګورئ بله میډیا باندې رسوات یو واقع چلیږي قاري صاحب وروسته شو خپل شاګرد یې دومره ووهو قتل یې کو شهید یې کوي معصوم یقین وکړه دا هغه د درندګۍ انتها ده پردې بچی خو څه کوي یقین وکړه پردې خرم سړی دغومره ځناور دی ځناور سړی دغومره بېدردۍ سره نه شي والی چې وهي او تر دې چې قتل یې کړي دا سړی راولي صحیح دې ته سزا کل عام په چوک کې ورکړي چې د نورو خلکو لپاره عبرت وګرځي او اوس په میډیا باندې روان دي دا سړی نه قاري دی نه حافظ دی نه عالم دی صرف د کاروبار دپاره یو مدرسه قایمه کړې ده په هغې کې د لنګر پیسونه جدا دي د سبق پیسونه جدا دي هغه ماشومانو انټرویو نه روان دي دا څوک یو درنده و د مدرسې په نوم باندې یو ځان له یو تجارتي فکټري لګولې وه به دغه قسمه ظلمونه دغه قسمه بدفعلیانې دغه قسمه حرکات یې کول زمونږ وفاق المدارس د زمونږ د پاکستان د دیني مدرسو د علماء دیوبند بورډ دی د هغې خپل یو نظام دی زمونږ وفاق المدارس والا دوره وکړله هغوی ښکاره اعلان وکړه دوی زمونږ سره تعلق نشته دی د دې تعلق دی پنجپیریانو سره د مونږ چې ورته پنجپیریان وایو ها د هغوی د تنظیم هم دا سبق نه وي چې چاته ورکړي چې ته ماشوم دغومره په بېدردۍ سره ووایه چې قتل یې شهید یې د هغوی به هم نه وي دغه سبق لیکن وفاق المدارس والا اعلان وکړو چې زمونږ سره تعلق نه ساتي که نه وفاق المدارس کې زمونږ د بورډ سره تعلق ساتلی مونږ اوس د دې خلاف سختې فیصلې کړې وې کرویانې یې کړې د کوم بورډ د پنجپیریانو سره چې تعلق ساتي زه هغوی ته وایم صرف په دې باندې کار نه کېږي چې کینې مذمت یې وکړي د دې په خلاف باندې سختې فیصلې وکړي چې آینده څوک د مدرسې په نوم د حرکت ونه لیکن دلته اوس خلکو ته موقع میلاو شوه مدرسې د بدنامولو لپاره هر سړی لګیا دی هغه ملحدین هم لګیا دي منکرین حدیث هم دلته لګیا دي په پېښور کې ځای په ځای د مدرسې په خلاف غوغله د مدرسې په خلاف مدرسې دلته ستاسو په دا کلي کې هم نه مدرسه دلته راشه دلته د ننګر څه قسمه پیس نشته دی طالبان زموږ ناستې دی دلته زموږ د استاد د تنخوا لپاره څه قسمه په هېڅ مد کې زموږ د طالب نه پیس الحمدلله دلته نشته دی دلته زموږ په هر ځای کې د طالبانو د ورده کېدو په ځای کې د طالبانو د سبق په ځای کې د استاد په کوم ځای کې ورته استاد صاحب هغې باندې د پاسه کیمره لګېدلې د کیمرو نظام دی دفتر کې هغې ته مدرسین ناست وي د هغې ټوله تماشه کې مکمل ریکارډ محفوظ وي مدرسو کې محبتونه دي سزاګانې درندګي سزا به وي درندګي نشته دی هغه سزا به تعدیب د کروایي تر حده پورې چې صرف هغه طالب باندې یره دغومره ور واچوي چې یره طالب خپل سبقونو سره کار وساتي د یو درنده د وجې نه ټولې مدرسې بدنامول یقین وکړه د خپله درندګي رقم اخلي دا تعلیمي ادارې دي تاسو کتل تېر کال دلته کې ما خبره مو کړه دا د ملکم یونیورسټي دلته یو هلک موسی هلته نه بیټۍ مو وویستلو لاړو په لاره سکرین ډوډو شهید شو تېر کال د دې ملکم یونیورسټۍ د یو پروفیسر سره د هغې استاد سره 4,000 د هغه جنکو چې د دې طالبات دي د هغې ویډیوګانې 5 ویډیوګانې ګیرې شولې په دې بهاولپور کې د یونیورسټۍ د پاسه باندې ښکاره ویډیو راغلله چې یو جینۍ او هلک لګیا دي زنا کوي دې کالجونو د ورشه تقریبا 10-15 واقعات په 2-3 کلونو کې راغلي دي چې سکولونو والا استاد پاڅېدلی ماشوم یې والا دی وفات شوی دی دې سکولونو کالجونو ته ورشه ټول نه دي دغسې شته پکې بعضې درندګان هر سوره اوښتي دي چرس کې پوډرس کې عقیدې خو یې سم تباه دي جسماني دنیوي حالت هم بله آیا موږ به د دې د وجې نه ټولې مدرسې ټول سکولونه بدنامو آیا د دې د وجې نه موږ ټولې یونیورسټۍ بدنامو آیا چا دا ویلي دي چې د ملکم یونیورسټۍ دې بنده شي ولې په دې کې چې یو ذمه دار پروفیسر سره 4,000 ویډیوګانې کېږي اوس به دا اعلان کړو ملکم یونیورسټۍ دې بنده شي نه دغسې درندګان دې بهر شي مدرسو کې دا شی نشته دی الحمدلله دا 14مه صدۍ دی یو مدرسه وه د مدرسه نه وه د مدرسې په نوم باندې یو تجارت او کارخانه وه مدرسه مه بندوه دغسې خلک راوباسه هغې ته ښکاره سزا ورکړه چې د نورو خلکو لپاره عبرت وګرځي د مدرسو په د معاشره کې ډېر خدمات دي ستاسو بچو دیني تربیت کوي ستاسو بچي د نشو نه رامنې کړي دي ستاسو بچو ته مفت تعلیم دلته ورکوي ستاسو بچو ته دلته مفت خوراک ورکوي دا په دې معاشره کې تر اوسه پورې دې معاشرې ته مدرسې مفتي ورکړی دی قاضي یې ورکړی دی خطیب یې ورکړی دی قاري او حافظ یې ورکړی دی په دا روزه کې تاسو ته بله مسله باندې ودرېږي قرآن درته د دې مدرسې دومره کردار دی تر دې پورې 1400 کاله تاریخ یې که ته وګورې د دې مدرسو چې څومره کردار دی الحمدلله تر اوسه پورې تر هغې تصور هم درسره نشي کولی نو تا ته څنګه موقع مل د خپلو بچو نه غافله کېږه ما بچې مدرسې ته راولېږه سکول ته یې ولېږه کله کله به خپل بچي پسې ورم سه مدرسې ته هم راشه سکول ته هم راشه د استاد سره کښېنه
تاسو دی وګا ویل زما بچي څنګه دی سبق وایي که نه وایي سبق له پټیم راځي کې پټیم نه راځي سبق کې مهنت کوي کې نه کې په دې سره ویل هغه استاد هم دلجویي وشي کاغه سکول استاد دی کاغه مدرسې استاد دی دا بچیم چې کله د سکول کله کله ور سره خپل هم راشه چې بل الله رضا څه کوي بچي دې وروته په لار کې روزه بار کله کله دې زمانه کې د بچو ساتل د بچو تربیت د کوم آسان کار نه دی دا بچي دې کله کله بیا ته کېم نه و بچي نن تا په سکول کې کم سبقونه ویلي مدرسې کې تا نن قاری صاحب کم سبقونه ویلي معلومات ورنه وګړه قاری صاحب رویه سره څنګه ده ستاسو سره په کلاس کې د ملګرو د ماشومانو د نورو لري ته د بچي خبره مو واوره هو هغه سیریس ماخلا بچی درته خبره وکړل ته ټوپک راواخلي زموږ سکول استاد د مدرسې خاري صاحب نه راشه دی بچی چې دا خبره وکړه تراشه معلومات وکړي استاد تراشه په مدرسې او په سکول کې معلومات په دې طریقې سره بستاره بچی تربیته مو شي هغه د حفاظت هم ملاوي شي نو بهرحال هرڅ نکو مدرسو کې دا چې کوم دی وخت کې دیو د مدرسې تصویر پېښ کې یقین وکړه د مدرسې تصویر نه دی دا د یو عالم او د حافظ ما مخیار زوګو چې د مدرسې نو د مدرسې په نوم پکړی لګولې ما مخیار زوګو دا سړی چې کوم دی په میډیا باندې دا شاګردانو دا کسانو یې ویډیوګانو وایرل دي دا نه قاری او نه عالم او نه حافظ او د کم بورډ سره تعلق ساتي پته نشته چې د سي اگر نګري شروع شي به په کې مدرسې حالات تراشه په مدرسو کې رشپي الله ته جړاګانی وي مدرسو کې رشپي الله ته سجدي وي الحمدلله د ورځې قال الله قال الرسول دا درسونه وي د کوم د وجه نه چې الله د دنیا نظام قائم ساتل الحمدلله اکثر مدرسو حالت هم نه رسېږي وی با سکولونو کې خبر شته کالجونو کې خبر شته یونیورسيټو کې خبر شته په تعلیم یافته طبقه کې خبر شته په ډاکټرانو کې خبر شته په هر طبقه کې خبر شته دلته زمونږ یو استاد هغه څه کوله د خپل استاد ویل زمونږ په وخت کې یو کس راغی ویل چې تاسو پر مدرسې کې یو غل دا کو دی غلای کړی نو المحتمین سے ورته ویلا چې یاره طالب خو غل نشي کېدای ها غل به طالب جوړ شوی دلته ورغلی طالب ولې اختیار کړ دلته مولانا صاحب سم مسله راغلی و د کلی یو دوه درې تبلیغیان دغه سی و غریبان پویدنه د غټ عالم مشر عالم دغه پاره وکړ د ما تکلیفونه کوي زه ډېر تنګ شوم بس دا زه پرېږدم مشر عالم دی زور سره بیا لاړم مو مرکز ته ورغلو هلته موږ دغه مشرانو سره کېناستو نو یو مشر ورته وویله ویل شیخ صاحب تاسو به نه راتلئ موږ به درغلي موږ ته مې اطلاع کړې بیا ورته یوه خبره وکړله ورته ویل تبلیغ خو